القرآن منډې کړې جوریج له پخپو پرېوتل حضرت مونږه معاف کا معاف دا مونږ څه چلو کو دی وایي نه بس دا زما مور خیره کړې وه هغه خیره ما ته نن راورسېدله چې خدای درته د زیناکارو ښځو مخ وښیه هغه تهمت را باندې نن ولګېد چې کوم مې مور خیره کړې وه دا زما د مور خیره وه دې کې د هېڅ چا ګناه نشته دی دې کې د چا ګناه نشته دا زما د مور خیره لیکلې وه او دا مور او پلار نه دي دا یوه جدایي وله پوره داسې مقبرو ته روان دي که نه قبر ته یې وړو نو دا اړه وله مه داغي کوئ که نه بله جدایي وله مه ورکوئ که نه دا خفه کېږي که نه دا یوه جدایي پورن ده چې ستا نه جدا شي دا اړه وله مه خفه کوئ که نه دا دوه جدایۍ وله مه ورکوئ په دې مور او پلار ته ډېر ټیس رسي ډېر تکلیف ورته رسي ډېر تکلیف مور او پلار ته رسي نو دا ټیس دی مور او پلار له مه ورکوئ دا ټیس دی مور او پلار له مه ورکوئ په دې مور او پلار ته ډېره لویه صدمه رسي ته خوشحالی خو مور ټوله شپه جړا کوي ته خوشحالی خو پلار ټوله ورځ جاړي ستا هغه لوبې ورته یادېږي ستا هغه رکوټوالی ورته یادېږي او دا درته د نصیحت په توګه وایم د وصیت په توګه یې درته وایم چې د مور او پلار د خیرې نه ځان بچ کوئ ګورې دا ډېره خطرناکه خیره ده دا لاعلاجه بیمارۍ اینی دا د مور او پلار خیره ده ګورې خیره او بیا د دې عجزې مور خیرې نه ګورې ځان بچ کوئ حدیث شریف کې راځي د بخاري شریف حدیث دی قصه نه ده افسانه نه ده دوڼه نه ده بخاري شریف حدیث دی بني اسرائیلو کې یو عبادت گزارو لوی عبادت گزار جوریج نومې و جوریج عبادت به یې کو شپه ورځ عبادت خانه کې به ناست عبادت به یې کو نو کو به عبادت نو سمو د پس مور یو ورځ لاړله اواز یې وکړو نو دی په مانځه ولاړو نو جواب یې مور له ورنکړو په مانځه ولاړو په بله ورځ مور بیا راله اواز یې وکړو نو د بیا جواب ورنکړو په مانځه ولاړو په بله ورځ مور بیا راله د جواب ورنکړو دی بیا په مانځه ولاړو مور ته پته نه وه چې بچی مې په مانځه ولاړ دی زه وایم مورې ګورې تم ناکام کوه خیره مه کوه ګورې ستا خیره الواد لملا ماتی ملا مورې دا ته څه کوې هغې خیره وکړله وی خدای درته د زیناکارو ښځو مخ وښیه یعنی خدای دې د زنا په تهمت باندې ملوث کړ اوس خبر خو ونه چې بچی په مانځه ولاړ دی هلته بچي ته پته نشته دی څه موده پس د مور خیره وه دا ګرځي ته وایې قبوله نه شوله صبر کوه نو ټیم به پکې لګي خو یو ورځ به یو گزار راځي چې مور خیره کړي دا لیکه چې رضا دې نه کړله او دې دا خیره واپس نه کړه که نه نو دا گزار به سکې داسې لوی عبادت گزارو سکلی دی وایي څه موده پس یوه زنانه وه د هغې ماشوم پیدا شو واده شوې نه وه خلقو تپوس کوي دا ماشوم دی د چا نه دی وی دا دقه عبادت گزار دا جوریج چې ناست دی د عبادت په نوم ناست دی دا مې د ده نه دی خلقو وی ښه دی د عبادت په نوم ناست دی خلق لاړل عبادت خانه ورله ورانه کړله شور جوړ شو سزا وله ورکوي د یو اواز کوي خلقه زما دا خبره لږه واورئ خلق پسول شوی دا کار ما نه دی کړی نه مې دی کړی کس ورته وی دلیل د سره شته چې دا تا نه دی کړی وی او وی اقه ماشوم راولی اخکه ماشوم د څلوېښتۍ ماشوم بچې وی راولی هغه اقه ماشوم ما مخې له راولی چې رای وسورله هغه ماشوم ګوره دومره لوی ولی دی دا جوریج دې ماشوم ته وی من ابوکا اوس د څلوېښتۍ ماشوم دی دی ورته وی من ابوکا پلار ښیه شابه پلار دې څوک دی خبرې وکه اقه د څلوېښتۍ ماشوم گویا شو پلانکې ګډبه زما پلار دی ګډې چې سرۍ او ته مې پلار نه خلقو را منډې کړې جوریج له پخپو پرېوتل حضرت مونږه معاف کا معاف دا مونږ څه چلو کو دی وایي نه بس دا زما مور خیره کړې وه هغه خیره ما ته نن راورسېدله چې خدای درته د زیناکارو ښځو مخ وښیه هغه تهمت را باندې نن ولګېد چې کوم مې مور خیره کړې وه دا زما د مور خیره وه دې کې د هېڅ چا ګناه نشته دی دې کې د چا ګناه نشته دا زما د مور خیره لیکلې وه